شیخ زکریا صاحب رحمت الله علیه لګلی دی وی چې د رمضان المبارک میاشت زم لګه مشوره ورته وکړئ مشوره دې میاشت ته مشوره وکړئ مشوره کور کې بچی کېنوئ زنانه کېنوئ وای مشوره کو یو دې میاشت را روانه ده چې نوم ورله الله یخی دی د نور العرب نومونه یخی دی او شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن چې دا غي نوم الله منتخب کړی دی د قرآن یو میاشت را روانه ده مشوره نکو مورې خورې لورې رورې پلاره یو مشوره نکو ټول کال د قرآن نه لرې پاتې شوي مشوره نکو ولی نه څه مشوره کو داسې مشوره به کوو که نه چې د رمضان المبارک میاشت شروع شي چې 24 ګنټو کې زمونږ په کور کې خامخا یو تن د قرآن تلاوت کوي چې دا به نه خالی کو نمبر به جوړ کو نمبر شیخ زکریا صاحب رحمت الله علیه لیکلی دی وی چې د رمضان المبارک میاشت پشوله زمونږ د کور زنانو قربان بی پیشمنی تیارو بی روجمات تیارو د کور د کار سره سره بی 1516 سپاری د ورځې د قرآن کریم تلاوت هر ورځ زمونږ د کور زنانو سم خیال لې چې یو زنانه روجمات ماښام تیاری پخلی کوي او دې د ورځې 10 سپاری قرآن لوستی الله اکبر د پیشمنی تیاری او 10 سپاری قرآن لوستی چې د رمضان په خوند پوه شئ دا د قرآن میاشت ده چې تراویح ختم شي مولوی صاحب قاری صاحب ودرېږه مړه اسې قرآن وایا مونږ به اورو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په لاره روان تلاوت اواز یې وایي دا اواز د چا دی وی دا د ابو موسی اشعري دی د ډېر خوږ اواز ډېر خوږ ډېر خوند کوي نو چې ښکلی خوږ اواز او یو مجود قاری وي او سړی پسې قرآن شاته ولاړي او قرآن اوري چې تاسو ته زمانه را یاد شي تاسو ته لږ وخت را یاد شي چې لږ په مزه د رمضان پوه شئ چې رمضان څه ته وایي رمضان د څه میاشت ده قرآن او رمضان دا به زه په قرآن کې تیرو دا به زه په قرآن کې تیرو نبی علیہ السلام چې تلاوت اورېد غوږ یې ورته کې خود لار کې ورته ولاړ ابو موسی اشعري قرآن وی او نبی علیہ السلام لار کې ولاړ بیا ورته جماعت کې وی ابو موسی اشعري مستا تلاوت اورېدو تا زما تلاوت اورېد علا قلبک دا قرآن خو ستا په زړه راغلی و ستا په زړه نازل شوی دی تا زما تلاوت ته غوږ ایښی او ابو موسی اشعري تا ډېر ښکلی قرآن وی زه ورته لار کې ولاړم وی د الله حبیبه که ما ته پته وی چې ته زما تلاوت اورې تا غوږ ایښی دی ما به نورم دا آواز ښایسته کړی و ما به نورم ویلي چې امام الانبیا زما قرآن اوري ما به تلاوت نور ښایسته کړی خو ما ته پته نه وه ما ته پته نه وه چې ته زما قرآن اوري چې دا علما پسې نیسي په صف کې ولاړې او مخې ته یو قاري صاحب مخکې کړی قاري صاحب قرآن لولا ځوانانو ټوپۍ م په سر کړي او ولاړ یې قرآن اورئ قرآن کورونو کې مشوره وکړئ وایي دا میاشت په قرآن کې تیرو دا میاشت په قرآن کې تیرو قاسم نانوتي رحمت الله علیه حج لویتلو نو په لاره باندې روان سفرم کو نو د رمضان میاشت راله زمونږ وی چې په ټول جماعت کې د قرآن حافظ نو ختم به سی چل کو تراو کې خو نبی علیہ السلام قرآن به اورو سی چل بکو ټول جماعت کې د قرآن حافظ نو قاسم نانوتي رحمت الله علیه خپو وی شورو می وکړله د ورځې کېناستم قرآن ته قرآن به مې یادو د ورځې به مې یوه سپاره یاده کړله او د شپې به مې په تراو کې واوروله 30 ورځو کې مې قرآن یاد کو مې په تراو کې قرآن واورو زوام کو ډېر کمزوري یې نو چې 3 ورځو کې خو ختم کوئ که نه 10 پارې ښکلی لولئ ګوره ډیوټۍ راکمې کوي کارونه راکم کوي مه کارونه راکموئ مه ډیوټۍ راکموئ خو دا فیسبوک هم بند کوئ په دې روژه کې هېڅ به هم نه انشاءالله چې دا هر 3 ورځې پس د قرآن ختمي هر 3 ورځې پس ناسې قرآن ختمئ او د اختر شپه شي او د اختر سار شي یوم الجائزه نن د انعام ورځ ده عیدګاه ته چې خلک روانې
یوم الجائزہ دا نن با اللہ خلق لبدلی ورکی. اللہ اکبر. ما ہر دری ورزی پس قرآن ختم کرے, ما لس ختمون دا قرآن کری, نن با مالا اللہ بدل را کئی. تاسو ټول تراویح غرب او درس غرب او درس دې تراو اجر بت د الله نه غواړي. پسر ټوپۍ نه یو مټي وخلی یو ټوپۍ نه یو ولاړی پته ورته نه لګي چې دا امام سوای. د دې تراو اجر بتا سو الله نه غواړي. د اختر پورستا چې زیدان یتو می چې دغه تراو اجر خدای دې نکی اسنه چې دغه منز درلا رد کی چې ماته دغه تراوی اډو قبولی نه دی قبولی چې د رمضان المبارک میاش په سړی دي ستیرش قران تلاش کې. ها قران سره مینه لګه شروع کې, قران سره لګه مینه شروع کې. الله بدر سره مینه شروع کې کو قران سره مینه شروع کړه. تاسو قران سره مینه کې زدی نوکر پیشه خلکو ته هم قران شروع کې کې لګه مو د پس حافظان نشوي نو ماته وای مونږ د باندې مړه خپکی نو زوامه چې راځو تاسو له یو لدا پګړې تړو چې حافظان هم کو مړه. اورنګزیب عالمگیر دا بادشاہی وقت بچی حفظ کو نو زوامه د پاکستان دا خوش قسمتی ډیره ده. حرمین زمون قبله ده, قبله کعبه ده, پکې مسجد نبوی ده, حرم شریف ده, زمون قبله دا زمون قبله دا. خو چې کله سروے اوشولا نو په حافظانو په تعداد کې پاکستان 1 نمبر را ده, اول نمبر چې د ټولو نه زیات حافظان په کال کې چې تیاری هغه پاکستان تیاری. او صرف هغه حافظان چې کم د وفاق المدارس سره رجسٹر دی ګوره چې کم رجسٹر نه دی هغه علاوه او په تعلیم کې زموږ ملک سیم نمبر دی پتر بشتا کې ریشه بده کې ما اول نمبر په تعلیم کې 132 نمبر کې روان یو په تعلیمي اعتبار سره په 132 کې روان یو او د قران د حافظانو په اعتبار سره په 1 نمبر روان یو. الحمدلله دا د دې فقیرانو ملنګانو خدمت ته تدوی خدمت ته سلام په دې بے سر سامانه کې چې یو روپے تعاون د حکومت د مدارس سره نشته. یو اتانیز دا ستو دبل او دبل ضرور پیسې دی او دا سه حافظان په دې علماء تیار په دې شکر او واسه ښا په دې د الله شکر ادا کوي چې زمون ملک په حافظانو کې 1 نمبر دی. الحمدلله دسی حافظان زمون د ملک یو قاری سے براتوی زمون د ملک عمره لتلو کو حج لتلو وی التمی د یو قاری سے سند راوړ او د حرمینو د یو امام سند راوړ. ما ورته ما ته خپل وی چې مونږ ممیو کو وبرلم هغه ته به قرآن اورو زمون د ملک قاری وی درې ورځو کې مې ورته ټول قرآن په حرمینو کې په یاد وورو. وی چې مونږ مې کو ورتلم او کې ناستم به تلاوت صرف مانځله براتلم او ورتلم به وی په درې ورځو کې ورته ټول قرآن اورو نو سند را لراک. دا زمونږ د ملک قاریان دي زمونږ د ملک. الحمدلله دا خدای پاکستان لور کړی دي, دا خدای دې خړو خور لور کړی دي او دا د دې فقیرانو ملنګانو علماء برکت دی چې دسی قاریان او دسی حافظان الله زمون ملک لور کړل چې ملکونه په فخر کوي چې د پاکستان قاری دی, د پاکستان عالم دی, د پاکستان عالم دی. فخر په خلق کوي په دې د الله شکر ادا کوي په دې وایي الحمدلله چې خدای زمون ملک لدی سي مدارس را کړی دي, دسی علماء را کړی دي او دسی حافظان هر کال په ملک تیاری تاشتش سینه را لګلې مونږه درته حافظ قرآن واپس لارا. علماء ته دعاګانې کوي ښا تاسو ټول ته علماء ته دعا کوي ښا یو عزم ننو کوي چې د حافظانو بدرله د ویخه قدر کو که حافظ نیم خود حافظ قرآن قدر بد زړه د ویخه کو د زړه د ویخه. مولانا ابتاب عالم دلی کلی وی د پلار نومو مولانا بدر عالم وی زما پلار کی یو صفت ہو دا مولانا ابتاب عالم وی دا حافظ قرآن به ډیر قدر کو. حافظ قرآن ته به خپې نه غوځولې وی چې څنګه چې قرآن ته نخپې کوم داسې د په سینه کې قرآن
نه به خپې کولی حافظ قرآن ما لیدیو زما پلار به دومره احترام د حافظ حال دا دی چې خپل عالم مولانا بدر عالم نومیو عالم و خو حافظ قرآن ته به خپې نه راوست وی چې د سینه کې قرآن زما غپلار وفات شو سعودي کې دفن شو سعودي کې تاسو ته پته د سموده پس مقبرو کې بیا نور مړي دفن کړي وی پورا کریک شپږ میاشتې پس زما د پلار قبر وسپړ چې دلته بل مړی دفن ما چې او قتل چې زما د پلار قبر کولو شو ادند می او قتل نو امیدل چې د پلار لاش می دسی پروتو څنګه چې ما په قبر کې سالم په صحیح سالم صورت کې ما د خپل پلار لاش شپږ میاشتې پس دسی روح لیدلې ده مې پلارا دا د هغه حافظانو د قدر برکت چې تا به د الله کلام ته دومره درانه قتل الله کلام ته به درانه ګورئ حفاظ وتا علماء وتا قرأ ته په یو درون نظر ګورئ ان شاء الله تعاون به ور سره کوي د دې په شا به ودرېږئ ښا که عالم نه د عالم په شا ودرېږئ ښا که حافظ نه د یو حافظ قرآن ملاتړ خوشه کنه ښا په شا خو ودرېږئ کنه کلک خو په شا ودرېږئ موږ ستاسو بچو ته قرآن ښیو ښا زموږ د مدرسو لنډ تعلیم درته وښیم لنډه خلاصه درته وښیم زمونږ د مدرسو لنډه خلاصه دا د پلار او مورې زواما چې ستا بچی ته پګړۍ په سر کېدما او سره د دې پګړۍ پلار ستا بچی ستا خدمت ته ودرو دا پګړۍ به په سر یو خپې بدله مالش کوي مورې پګړۍ به په سر یو سر ته به دې ولاړي دا پګړۍ به وي خلک باغه ته ټیټیږي او مورې هغه به تا ته ټیټیږي ان شاء الله زمونږ تعلیم دا دی ښا ستا بچی راشي مدرسې ته مالا ما ته وی مولوي صاحب پلار می چرسی دی پلار می چرسی دی سکول تلاړ شي وی پلار می چرسی دی واړه ورته وی اې د چرسی بچیا په ټول سکول کې د چرسی په بچی مشهور شي زمونږ د مدرسو تعلیم درته ښیو ښا او چې مونږ راشي مدرسې ته ما ته وی پلار می چرسی دی زوم چپ بس یو ځل دی بس خبره ختم نمونی سے اچرس کی زورتم بچیا کاغه چرسی دی خدا الله سره چرسی دی تا د پاره ولی دی تا د پاره ولی دی بچ ته بچرسی نه وای تا د پاره ولی دی دا چرسی نه دی چرسی کی هغه معاملې د الله سره ده د الله سره چرسی دی خو بچیا تا د پاره ولی دی پلار مونږ مدارس د چرسی نه ولی جوړو مونږ د چرسی نه ولی جوړو تو ستا بچی ودرو ما بچی پلار ته سنوم وای بچیا مور ته سنوم وای ته ودرېږه لکه ودرېږ پلار ته سنوم وای ابو وای که بابا وای که پاپا وای ابو مور ته سوای امی ابو دی وای زما دی بچی سره خونه ده زوم بچیا دا امی او ابو ندی دی وای دی زوم بچیا دا خو ابو نه دی دا نه دی ابو وای مولوی صاحب دی زوام نه دی ودرېږه دی وای امی دا زوام نه دا ما تاخیر کې وای سدی چې امی ابو ندی نسدی زمونږ د مدرسو دا تعلیم دی زوم بچیا دا امی او ابو ندی دا د جنت دو دروازې دي ستا په کور کې ښه بچی دا دو دروازې دي بچیا دا امی ابو ندی دا ابو چې دی اوسط ابواب الجنه دغه ابو چې دی دا د جنت منځنۍ دروازه ده وای مولوي صاحب داغه ګیره نشته واندا تاسو پته الله کوي مولوي صاحب مون نه کوي وام بچیا دا تاسو پته الله کوي ساده پاره د جنت منځنۍ دروازه ده بچیا دی وی امی ابو دی زوم نه دواړه د جنت دروازې دي هم ته چې مال سبق لرازي مور ابلار دواړه خوشاله پرې دي امی سبق لزما ابو سبق لزما تا ته دو دروازې د جنت کولاوي او چې هغه خپه پرې دی او مال راشي دو دروازې درته د جهنم کولاو پرتی دي د لسو کالو په عمر کې چې د بچی ذهن کې پریودي چې دا دواړه ما د پاره د جنت دو دروازې دي به مور ته سپي وي دی به پلار ته موبایل وي وی د پلار مثال د موبایل دی که ایزیلوډ ورته کوي نو کار کوي او چې نه کوي نو نه کوي دا مې خپل اوریدلی دي سواما د پلار مثال تو وی د موبایل دی زوام نبی علیہ السلام وی اوسط ابواب الجنه پلار د جنت منځنۍ دروازه ده
رضا الرب فی رضا الوالد، رضا د رب پر رضا د پلار کی. پلار خوشاله او رب خوشاله، پلار خپه دی رب خپه. بیا بچی په مثال پو ماشومان په مثال خپوي کنه. مونږ ورته تعریف کو کنه اسم ار هغه کلمې ته وي چې خپل معنی کې مستقل یو په اعتبار د هيئت سره دلالت نه کوي په یو د دریو زمانو باندې. لکه رجلون دی وی لکه څنګه زورتم ټوپۍ به په سری وی لکه څنګه وام تنوین به په سر کړي په شورو کې به الف لام راغلي لکه الرجل یا رجلن. مثال سره وړ ډیر خپويږي کنه. دا موږ ساسري بچو ته مثال خو دی وی مولوی صاحب ما ته د پلار د مخ مثال نه خي چې زاغه ته ګورم چې بیا ځان پوم. ما ته د مور د مخ مثال نه خي زوم ولې نه بچیا وی دا نور دی نور نوم بچیا دا ډیر کمزوري مثال وی نور څه دی ستا د مور مخ او نور نه نشي برابر. مولوی صاحب یو مثال راته وخیا زوم بچیا خدای دې غټ سړی کا بچیا ته خو مونږ کې کنه وی او د چې مونږ کې ته نیت کې سوې دی وی مخ می کده کعبه شریفی په لور کا د لور طرف ته مخ می د کعبه په طرف کو الله اکبر. بچیا ته چې مونږ کې نو کعبه طرف ته کې کنه وی او ام کعبه دی لیدلې وی کعبه مینه دی لیدلې وام تصویر کې دی لیدلې وی او زوم بچیا خدای دې غټ سړی کا خدای دې حج لبوزا خدای دې عمره لبوزا سره دې خدای د مور او پلار ابوزا بچ چې التلاړ شي الطواف د بیت الله وکي او دا پلکونو خلقو ویني چې دې روان دی او د خدای د کور نه تاوی خدای دا تاویدل عبادت ته آو که اس نوام عبادت ته آو بس دا تاویدل عبادت ته چرل صرف تاویگا دا د دې کور خصوصیت ته صرف تاویدل چې د کعبه نه سړی ګرځي غیر چا پیرا کنا. حدیث مبارک کې راځي د رحمت په دریاب کې ډوب روان دی ډوب چې د دې مطلب دا دی چې روزه سمو د بنده په منځ کې راز دی کدی پټه ساتي نو دا د ټول مخلوق نه پټه ساتي بل عبادت نه پټيږي او روزه پټي تو اوس او دس کې وصل خاني ته نه وتلی او یو ګډ اوبه وس کې قرآن مجید اوچت یو ګډ اوبه اوس کې نه چاته پته لګي چې د کوجه ده کده د روجه ده نه کته یو ګډ اوبه اوس کې نه بندیانو کې یو تنم نه پوهیږي چې د نن کوجه ده او د روجه نشته. نو دا روجه د بنده او د الله په منځ کې یو راز دی. نو ځکه الله وی روجه ما د پاره ده او د روجي بدله به